د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي دغه کار زه ډیر بد ګڼم. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یو جدي پیغام خپل ټولو نظامیانو ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نوریې په اړه هم مهم پیغام ورکړی دی. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یو جدي پیغام خپل نظامیانو ته پرېښی دی. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي نورې ویډیوګانې بندې دي، عکسونه اخیستل بند دي، باید هیڅوک له مجرم څخه ویډیو ونه کړي او بیا یې په سوشل میډیا خپره نه کړي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د خپل شیخ صاحب امیر المؤمنین مولوي هیبت الله اخندزاده بیان یادونه هم کړې وه چې یو څه موده مخکې د طالبانو امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله اخندزاده یو بیان کړی و چې هغه وویل عکس اخیستل او ویډیو کول حرام دي اگر که هر مجاهد وي او هر څوک وي، که مجاهد وي او که عام ولس وي چې ویډیو ځان نه کوي او عکس اخلي دا مطلقا حرام دي، باید دغه کار ونه کړي. هغه د نوریې په اړه هم یو پیغام پرېښی و. هغه وویل موږ له ټول ولس څخه بخښنه غواړو، موږ تل د خپل ولس خدمت کړی او هغه کسان به بیا په سزا محکوم کړو. هغه وویل موږ به خپله څېړنه وکړو چې دغه خور په رښتیا هم بې وزله وه او د حلالې نفقې پیدا کولو لپاره یې ځان بدل کړی و. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.